خیر خو دی ګلیا دومره غوسه ولې ته چې په دې کلي کې ګرځې را ګرځې داسې پلا وتړی یا د سکندر کرزه لنډه کوم یا دا کنه پرېږده څوک چې زموږ مخې ته ودرېدې د هر مظلوم ملګری او د هر ظالم دشمن نادر بدماش نادره د سکندر دشمني ډېره ګرانه ده واشه دلته نه د مزغله د شندم قربانا یار والله چې مونږ کې یو یار نه وي که نه دا ژوند را باندې چې ګډ وډ تېرېږي یار والله چې بالله چې ما د زړه خبره دې وکړه جلاله قربانا راته بلکل نیمټل ښکارې خو یو لیونی سروره ایه سروره ته د قانون لیونې دا د دولت لیونې ته د قانون لیونې دا د دولت لیونې غواړي دعا د مینې د محبت لیونې مونږ یو درې لیونې مونږ یو درې لیونې مونږ یو درې لیونې مونږ یو درې لیونې که خیر وي که نه هغه ورځ لرې نه ده چې موږ درې واړه به د رښتیا لیوني یو یارو لیونی خو زه یم ځکه چې ښه ډېر دولت وی ورباندې ناست وی یو غړی شراب وی او بلې غړی کباب وی څومره خوند به کړی و یارانو څومره خوند به کړی و خو سروره زه د قانون لیونی یم چې زه کله انسپکټر جوړ شم تا ته پته شته سروره نه زه به مجرم دا والا پسې بره لګم بره الله دې خیر وکړي چې زمونږ دا لیونتوب چېرته زمونږ یارانه دوړه نه کړي نه سروره نه نه خدای دې نه کړي هغه ورځ ډېره د افسوس خبره ده چې د یو معمولي بدماش د لاسه تاسو ناکامه رالئ او نادر لا څوک دی چې د سکندر په علاقه کې بدماشي کوي سکندره نادره ډېر بهادر راته ښکارې یو د زما کسان راولېږل او بیا په خپله زما حجرې ته رالې سکندره ډېره ته ظالم ښکارې او زه د هر ظالم دشمن یم دشمن بس خو سکندر سره دشمني ډېره ګرانه ده سکندره د کلي غریبانان مه تنګوه د حجرې نه به د هدیره جوړه کړم خو تا ته دا پته نشته چې ستا د سر سودا به زه د جمیل سره کوم جمیل سره
جمیله بیا د چا مرګ راغی چې سکندر ته جمیل په یاد شو. په کلي کې یو نوی نوم پیدا شوی دی، هغه هم نادر بدماش، او سکندر هغه ختمول غواړي. کمالیا جمیله چې د چا په سر پیسې واخلي نو بیا هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. او بیا سکندر د سکندر دولت خو د ما ډېر خوښ دی او پاتې شو نادر هغه به درله زه دوړه کړمه. که ډېرې پیسې دې پکاري نو بیا یو مشوره در کوم. کماله څه داسې کمال وکړه یار چې د زندګي مو بدله شي یار. کمال به دا کمال د نادر د مرګ نه پس کوي. زه به ستا انتظار کوم کمالیا. د ګاډي نه قربان د حرامو په دولت سوره که زه یو ځل انسپکټر جوړ شوم نو والله که دې پرېږدم. دواړه لیوني پرېږدئ چې سکندر خپل کار کوي او موږ به خپل کار کوو. نظره مشري ځوانانو والله چې ډېر را باندې خو لګي زما حجرې ته راشي. سروره دا موږ حجرې ته څه دپاره غواړي؟ زما خیال دی خان زموږ خبرې واورېدې. نو سروره څه به وکړي؟ خپله خاني به خرابه کړي. راځئ چې خان ته حجرې ته ورشو چې کومه ټپه غږی. ای رونو زه ډېر بې وسه یم د الله په نوم ما سره امداد وکئ. ای رونو زه ډېر بې وسه یم د الله په نوم ما سره امداد وکئ. ای رونو زه ډېر بې وسه یم د الله په نوم ما سره امداد وکئ. نادره پام کوه چې دا غلطي ونه کړې. خپل مرګ ته تیار شه. جمیل چې د چا په سر پیسې واخلي نو بیا هغه ژوندی نه پرېږدي، ژوندی نه پرېږدي. هلو سکندره نادر مدله د خاوره سره خاورې کړو. ډېره له جمیله ډېره له ایله دې راله د زړه ټټر یخ کو. زما ستا نه همدا امید و. راځئ راځئ ځوانانو ستاسو انتظار و.
خان تا موږ څه دپاره راوښتي یو؟ هغه دې دپاره چې زما حجره په تاسو ځوانانو آباده ده او ځوانان زما په حجره آباد دي. خان داسې ځوانان حجرې ته مه راغواړه چې ستا حجره پې برباد شي. دا زمرو پېښې مه کوه قربانه. ښه ده خان موږ درنه لاړو. ودرېږئ. زما د حجرې نه چې څوک تللي دي نو ډېر زر واپس راغلي دي. خان زه به ضرور راځم خو چې زما په تن وردي وي او په اوږو ګلونه. زه به هم ضرور راځم ځکه چې زه د دولت لیونی یم لیونی. ورځئ ورځئ که ټول نه راځئ نو یو خو به ضرور راځئ. وایه که نه کملیا چې زما د ژوند به څنګه بدل شي یار. د سکندر د حرام دولت ما ته ټول معلوم دی خو زه سم نشم کولی. څه مطلب ده کملیا؟ سکندر زما رور وجلی دی او زه غواړم چې د هغه نه بدل والم. کمالیا ستا دا مطلب دی چې زه د سکندر نوم ختم کم؟ سکندر ختم کا او خپل نوم پیدا کا نو بیا به تا ته خلک اجرتي جمیل نه سیټ جمیل وایي او د سکندري ټول دولت په دره جار کړي. کمالیا یار ستا د مشوره مې ډېره خوښه شوله. کاکاجي پرون موږ سکندر حجرې ته غوښتي وو. څه دپاره ګلشن؟ کاکاجي سکندر ما ته ویل چې قربانه زر زر انسپکټر جوړ شه او ما د جیل تورو تمبو شاته بوځه. ما وتل نه نه سکندره که زه یو ځل انسپکټر جوړ شوم تا غوندې مجرمان به جیل ته نه بره لږم بره. کاکاجي ما ته سکندر وی چې د دولت لیونیا زما حجرې ته راشه چې په دولت دې موړ کا. ما ورته ویل چې نه 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 زه د دولت لیونی یم زما یاري صرف او صرف د دولت سره ده. سروره دا دې څه ګډې وډې وایي؟ سکندر څه ویلي دي بچیا؟ کاکا سکندر غوښتل چې موږ درې لیوني د هغه په اشارو باندې وچلیږو. و زما بچو د کلي ټول ځوانان د سکندر د لاسه په غلطو لار روان شو. کاکاجي ته هیڅ فکر مه کوه دا ناصر به زه ختمم زه. زه د سکندر ټول دولت حاصلول غواړم حاصلول ځکه چې زه د دولت لیونی یم لیونی. زما یاري د دولت سره ده د دولت سره. او زه چې څه غواړم د هغې پته به د وخت په راتلو سره لګي. سبا یو خو چې ما باغ ته راغواړې نو په خپله م وختي راځه ښه. ته پرېږده دا خبرې یو نوی شعر درته وایم غوږ ورته ونیسه. زړه مې شه چې ځان دې شم جار دې شم قربان دې شم. زړه راکه چې زړه درکم ګوره چې خپلوان دې شم. زړه دې یم ځان دې یم ته ولې په ما یقین نه کړې؟ زه په تا یقین کوم سبا خو څه؟ سبا ته د سکندر خورې او سکندر د دې کلي یو ظالم خان دی او زه د غریب جان راره یم او غریب جان ډېر غریب سړی دی. که زه خپل غریب کاکا ستا رور سکندر ته د رشتې دپاره درولېږم نو ستا څه خیال دی ستا رور به دا رشته ومني؟ ای د مینې لیونیه د مینې لیوني خو په اسمانونو کې یو ځای کېږي. ای سبا دا زما د خبرې جواب نه دی. مونږ به بختور مین یو چې دلته به هم یو ځای یو او هلته به هم یو ځای ځو. او